راشي او د قیامت پر ورځ دا خوند وګورئ نو بیا به منئ چې واقعي پیغمبر چې څه ویلي نو هغه رښتیا ویل. اوس د پیغمبر جګر ته ګوره او د ده زړه ته ګوره. مجلس کې ناست دی تقریر کوي او دغه مجلس ته دغه وحشي او دغه هنده چې دا عمراله هغه وحشي چې د حضرت حمزه غوږونه او شونډې پرې کړې وي او هغه هنده چې د حضرت حمزه زړه راویسته او پیچکونه لګولي دی دواړه مراله او غلی ناست. مجلس چې ختم شو پیغمبر ته تپوس کوي چې خیر شه و اسلام راوړو ته راغلي خو په دې شرط کاغه د حضرت حمزه ګناه مونږ ته خدای معاف کړي. مونږ چې ستا د تره سره کومه معامله په احد کې کړې ده که دا مونږ ته معاف شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې که داسې واقعه تاسو د حمزه په ځای د ډېرو خلکو سره کړی وی د